السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حافظ عبداللطیف حکیمی د کندهار ولایت د سپین بولدک له ولسوالۍ څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ په مسجد کې د علم ترکی په تراویح کیږي، یعنی ختم نه کیږي. نو موږ په خپل کور کې په خپله کوټه کې تراویح کوو. نو زموږ لپاره بهتره کمې تراویح دي؟ آیا په مسجد کې د علم ترکی په تراویح وکړو او که په کور کې د حفظ وکړو؟ د ماسخوتن مونځ هم په کور کې کوو او د ختم تراویح هم په کور کې کوو، کومه غوره دي؟ په دې کې شک نشته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیحو احادیثو کې په مسجد کې د مانځه فضیلت بیان شوی دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. دا حدیث امام بخاري په کتاب الاذان کې او امام مسلم په کتاب المساجد کې را نقل کړی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: من غض إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غض أو راح. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د سحر یا بیګا په وخت کې مسجد ته لاړ شي نو الله تعالی به د هغې په عوض کې د ده دپاره په جنت کې یوه میلمستیا تیاره کړي څومره چې تلی او راغلی وي. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. دا حدیث هم امام بخاري په کتاب الاذان کې او امام مسلم په کتاب المساجد کې را نقل کړی. راوی د حدیث بیا هم ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د سړي هغه مونځ چې د جمع سره یې ادا کړی وي په هغه مونځ چې په کور یا بازار کې کړی وي د ثواب په اعتبار سره 25 چنده زیاتیږي. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطئ خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. او دا د دې وجې نه چې کله یو کس په کور کې اودس وکړي او کامل اودس وکړي او بیا مسجد طرف ته د مانځه په اراده روان شي نو په هر قدم یوه درجه لوړیږي او یوه خطا یې معاف کیږي. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. او کله چې مونځ وکړي نو تر څو چې دی په خپل ځای ناست وي فرشتې د ده دپاره د مغفرت او رحمت دعا غواړي او تر څو چې دی د بل مونځ په انتظار کې وي د مونځ ثواب ورته میلاویږي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. همدا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه په روایت سره نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ابو سعید خدری نه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو ووینئ چې یو کس د مسجد عادتي دی، یعنی همیش خپل منځونه په مسجد کې په جمع سره ادا کوي، نو د هغه د ایمان ګواهي ورکړئ.
څومره لوړ فضیلت دی چې د مسجد عادتي ووینئ چې هغه خپل منځونه په مسجد کې په جمع سره ادا کوي، نو تاسو د هغه د ایمان ګواهي ورکړئ. ځکه چې الله رب العزت فرمایي بېشکه د الله کورونه هغه څوک آبادوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او مونځ قائموي او زکات ادا کوي. نو کله چې په مسجد کې د لمانځه دومره فضیلت دی حافظ صاحب، غوره او بهتره دی چې تاسو همدغه د ختم تراویح په مسجد کې ټول قوم سره ادا کړئ. ځکه علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې لیکي چې یو وار د قرآن کریم ختم په تراویحو کې سنت دی او د خلکو د سستی په وجې دې دا نه پرېږدي. د دین بزرګانو، علماو او د فقهاو عمل هم پر دغه را روان دی چې دوی به په تراویح کې د قرآن کریم ختم کاوه، نو د خلکو د سستی له وجې یا د امام په فرمایشت باندې تاسو کله هم په تراویحو کې د قرآن کریم ختم مه پرېږدئ. هغه لیکي والختم مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل ولا يترك الختم لكسل القوم. هغه وایي چې په تراویحو کې یو وار ختم دا سنت دی او دوه وارې غوره دی او درې وارې ډیر غوره دی او د قوم د سستی له وجې دی د روجې په مبارکه میاشت کې ختم نه پرېښودل کیږي چې قوم سست دی او خلک په د روجې په مبارکه میاشت کې په تراویحو کې ختم ونه کړي. خو داسې نه چې قاري د قرآن مخکې شوی په یوې شپه کې 10 سپارې او 6 سپارې درته وایي چې نه ته پې پوهیږې نه قاري پې پوهیږي او نه چې به هر څوک په لاسپیکر کې آواز اوري هغه پې پوهیږي، بلکې داسې ختم چې سنت هم ادا شي او د قرآن کریم حق هم ادا شي چې بهتره یوه سپاره ده. علامه ابن عابدین الشامی د حسکفي د دې عبارت لاندې چې والختم مرة سنة د دې لاندې لیکي ای قراءة الختم في صلاة التراوح سنة وصححه في الخانية وغيرها وعزاه في الهداية إلى أكثر المشايخ وفي الكافي إلى الجمهور وفي البرهان وهو المروي عن أبي حنيفة والمنقول في الآثار. دا خبر د امام ابو حنیفه رحمه الله نه هم منقوله ده او روایت شوې ده. نو غوره او بهتره دا د حافظ صاحب چې تاسو د قرآن کریم همدغه ختم په مسجد کې د یو حافظ په اقتدا سره ادا کړئ، ځکه کې تاسې په کور کې وکړئ د دې فضیلت راټولونکي به یوازې تاسو شئ، نور قوم به محروم شي، او که ټول قوم دلته راځي مسجد به څنګه شي؟ نو خپل امام په دې باندې تاسو قانع کوئ، قوم په دې باندې قانع کوئ، د دې فضیلت ورته بیان کړئ او د دې ترڅنګ د قرآن کریم د ختم په تراویحو کې سنتیت ورته بیان کړئ. زه دا نه وایم چې په کور کې به ستاسې نه کیږي، خو غوره په مسجد کې دا د رحمتونو مشته د نعمتونو مشته د رحمتونو مشته د نعمتونو مشته مؤمن وروره د عبادتونو مشته د رحمتونو مشته د قدر شپه ډېره ستره د رحمتونو میاشته تر زرو میاشتو د بهتر